دوستانو تاسو غواړئ چې د میسنجر ټول میسجان په یو ور باندې ډیلیټ کړئ نو دغه ویډیو تاسو لپاره ده. په دغه ویډیو کې تاسو ته یو طریقه درښیم ماس د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې د میسنجر ټول میسجان په یو ور باندې ډیلیټ کړئ. خو دوستانو که چیرې تاسو سره زړه فیسبوک آی ډي وي نو تاسو په هغه فیسبوک آی ډي کې له ډیرو خلکو سره ډیر زیات میسجان کړي وي نو کله تاسو هغه یو میسج ډیلیټوي نو دا تاسو ډیر وخت اخلي، تاسو ډیر وخت درځای کوي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته ډیره اسانه طریقه درښیم ماس د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په ډیره اسانۍ سره د میسنجر ټول میسجان په یو ور باندې ډیلیټ کړئ. نو خوندوره طریقه د دوستانو کوم چې ویډیو خوښه سوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دل پر وتا سوالار په خپل بل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټ کې مې تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغه څه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولای شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ دغه شکل دغه رقم راځي. لاندې موږ سره د لوګین وذ فیسبوک اپشن ده. په دغه لوګین وذ فیسبوک اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به سمپل دوستانو تاسو خپل فیسبوک آی ډي کې خلاص کړئ. نو زم راځم خپل فیسبوک آی ډي کې خلاصوم. نو ګور دوستانو تاسو کتلی چې ما خپل فیسبوک آی ډي کې خلاص کړل. کله تاسو خپل فیسبوک آی ډي کې خلاص کړئ نو بیا دا رقم شکل راځي. نو ډیر اسانه د ګور په دې کې موږ سره اول اپشن د ډیلیټ نورمال کنورسیشنز. په دغه ډیلیټ نورمال کنورسیشن اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ دلته ګوره پیچینګ روان ده. دغه به تاسو ته د میسنجر ټوټل میسجان دلته راوړوي. نو ګور دوستانو دلته موږ ته ټوټل میسجان دلته موږ د میسنجر راوړول. نو دغه رقم دلته ګوره پورته ورته لیکلي هم دی وای تاسو ټوټل 328 میسجان په میسنجر کې کړی دي. او بل دوستانو په دې کې یو بل ډیر خوندور اپشن شته. دا کوښنۍ نشان ده. په دې کله تاسو کلیک وکړئ ګور دا اول کوښنۍ نشان پورته ده. دلته بیا تاسو ته هغه میسجان راوړي کوم چې تاسو خلکو تور لګلې وي. او که چیرې تاسو په دغه دویم باندې کلیک وکړئ نو دلته بیا تاسو ته هغه میسجان راوړي کوم چې تاسو ته اشاره لګلې وي. نو دلته بیا تاسو په ټایم باندې دوستانو میسجان لوړ ولاندې سره کولای شئ چې نیو میسجان ماته لوړ راوړوي او ځانه میسجان ماته لاندې راوړوي هغه تاسو کولای شئ. نو دغه رقم دوستانو اوس راځو موږ دلته دغه ټول میسجان په یو ور باندې ډیلیټ نو ډیر اسانه د ګروپ د سایت کې موږ سره کوښنۍ د بوکس نشان ده. په دغه بوکس نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه دوستانو شل میسجان په یو ور باندې سلیکټ کوي یا نور به تاسو کوي. سمپل بلاندې راسي ګوره خالی په هغه میسج باندې دا رقم کلیک کوي. ګوره څونه زر زر سلیکټ کیږي. دلته ګوره څونه اسانه سلیکټ کیږي. کله دوستانو تاسو دغه ټول میسجان دلته سلیکټ کړئ نو لاندې بیا ډیلیټ کنورسیشن بٹن ده. په دغه بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه بٹن باندې کلیک وکړئ دلته ګوره د هغو میسجانو ډیلیشن روان سو. اوس به هغه ټول میسجان کوم چې موږ الته سلیکټ کړي ولو هغه به ټوله په یو ور باندې ډیلیټ سي. نو ګور دوستانو دلته تاسو کتلی چې پورته موږ ته راوړول وای آل سلیکټډ کنورسیشن از ډیلیټډ سکسسفولي. اوس بیرته شاته راځم 328 سو د اوس زه بیرته چې کوم ګور په داول ډیلیټ نورمال کنورسیشن اپشن ما کلیک وکړئ 328 میسجان اوس پاتې سو 294 پاتې سو. نو دغه رقم تاسو شلم په یو ډیلیټ ولای شئ یا سمپل دوستانو دلته خالی کلیک پکوي. دلته هغه ټول میسجان زر زر تاسو سلیکټ کولای شئ. یعنی په 15 منټه کې تاسو دوستانو د خپل میسنجر ټول میسجان په یو ور باندې ډیلیټولی شئ. ګور دوستانو په میسنجر کې څونه په مشکل ډیلیټ په میسنجر کې تاسو څنګه ډیلیټوي. تاسو سمپل دوستانو میسنجر خلاصوي هغه چیټ راړوي بیا د کونج کې بٹن په دغه بٹن باندې تاسو کلیک کوئ. کله تاسو په دغه بٹن باندې کلیک وکړئ بیا د کونج کې درې ډاټ اپشن په دغه کلیک کوئ بیا په ډیلیټ کنورسیشن باندې کلیک کوئ نو هغه یو چټ ډیلیټیږي. نو دغه ګور څونه آسان اپشن ده. دلته تاسو ټول میسجان راړوي شل دی په خپل درته سلیکټ کوئ نور تاسو سلیکټ کوئ په ډیلیټ کنورسیشن اپشن باندې کلیک کوئ نو هغه ټول د میسنجر میسجان به په یو ور باندې ډیلیټیږي. نو دوستانو دا اوس موږ څنګه کولای شو په میسنجر کې ټول میسجان په یو ور باندې ډیلیټ کو. نو کوم چې ویډیو خوښه شوی ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه طریقې څخه فائدہ واخلي. نو ملاوي په نور خسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې میاد ساتئ. د خدای په امان.